یو څلوېښتم نصیحت: روژه لرونکو ته روژه ماتې ورکول. روژه لرونکي ته د روژه ماتې ورکول دومره ثواب لري لکه څومره چې د هغه کس روژه ثواب لري. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره. ژباړه: چا چې روژه لرونکي ته افطاري ورکړه او غازي سره یې مرسته وکړه دومره اجر لري لکه څومره چې د هغوی عمل اجر لري. یعنې که ته یو کس ته روژه ماتې برابر کړي الله پاک تا ته د یوې اضافي روژې ثواب درکوي. همدارنګه که ته د الله په لار کې یو مجاهد سره مرسته وکړې او هغه ته د هغه اړتیاوې پوره کړې همدومره اجر ګټې لکه تا چې دغه جهاد کړی وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث مبارک کې فرمایلی: الدال علی الخیر کفاعله. څوک چې د یو خیر کار دلیل لامل یا باعث شي همدومره اجر لري لکه څومره چې د هغه کار ترسره کوونکی اجر ګټي. 42م نصیحت: د قدر په شپه قیام اللیل. الله تعالی د مسلمانانو لپاره داسې یوه لویه ډالۍ چمتو کړې چې تصور یې نشي کېدای. د قدر شپه ولې به دا شپه بختوره نه وي چې کله پکې قرآن نازل شوی وي؟ الله پاک پخپله فرمایلی: لیلة القدر خیر من 1000 شهر. د قدر شپه تر 1000 میاشتو غوره ده. 1000 میاشتې شاوخوا 83 کاله کېږي. ته چې دغه شپه ومومې او عبادتونه پکې وکړې لکه تر 83 کالو زیاته موده کې چې دی سر په سر عبادت کړی وي. آن ښایسته تر عمر زیات، خو یوازې په یوه شپه. سبحان الله، زموږ رب څومره مهربان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د قدر شپه په عبادت او د ثواب ترلاسه کولو په نیت سهار کړي، یعنی شپه په عبادت تیره کړي، مخکینی ګناهونه یې وبخښل شول.